ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند په پلازمینه کابل کې د ټولګټو چارو وزیر الحاج ملا محمد عیسی ثاني سره د شینوارو ولسوالۍ د سړک جوړېدو وړاندیز شریک کړ. ننګرهار والي وویل چې له مارکو بازار څخه تر غنیخیلو بازار پورې سړک سخت تخریب شوی چې د 6 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي او اړتیا ده چې یو ځل بیا اسفالت شي. ختیځ زون کې کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې د امام ابو حنیفه رحمه الله په سیرت کې د اخیستل شوې ازموینې پایلې اعلان کړې. مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې 200 کسانو برخه اخیستې وه او د سیالۍ له شفافیت ډاډ ورکوي. ننګرهار کې د لوړپوړو مسؤلینو د ساتونکو رجال برجسته کنډک قومندان وایي د اسلامي امارت مشران نه غواړي چې زیات ساتونکي له ځان سره وګرځوي. دغه مسؤلین وایي هیواد بشپړ امن دی او زورواکي ختمه شوې. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د بالاکوټ سیمې اوسیدونکي وایي د بالاکوټ کانال په جوړېدو سره سلګونه جریبه شاړې ځمکې آبادې شوي او د کرنې د پراختیا ترڅنګ سیمې ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی دی. د کوټ ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو مدیریت مسؤلین بیا وایي یاد کانال 15,000 متره اوږدوالی لري او د شاوخوا 1500 جریبه ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له ایران سره ډېرې ښې خبرې کړې دي او د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې امکان شته. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي د امریکا له لوري د جګړې د پای ته رسولو وړاندیز لا هم تر ارزونې لاندې دی او تهران به خپل وروستی دریځ د منځګړي پاکستان له لارې شریک کړي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو